دریم اخرنی ظلم چې نن یې موږ ډېر زیاته پریشانه کړي هم یو او احساسات مې په خدای راپورته سوي. پخوا به زموږ ګیله وه چې په پلانکي ځای کې کافرانو پر مسلمانانو باندې ظلم وکړي، پر چچنیا پر مسلمانانو ظلم وسو، د فلسطین پر مسلمان باندې ظلم وسو، یهودو ظلم پر وکړي، د شام پر مسلمانانو ظلم وسو، د بورما مسلمانان یې په نیزو وځړول، کباب یې کړل، د هندوستان کې به مسلمانانو باندې تکلیف تېر سو. موږ به ډېر بېچین او بېثبات. بدبختي خو دا ده چې نن د براینا مسلمان پر مسلمان ظلم شروع کړی او موږ تاسې ټول وینو. په دا وخت کې خاموشه پاکته کېدل د مظلومانو لاسونه او د قیامت په ورځ به ستا ګرېوان ستا خبره خو یو ځای ته رسېدل ولې دې نه کول؟ ستا خبره خو هر ځای ته رسېدل تا ولې نه کول؟ تاسو وګورئ نن په بعضې ممالکو کې پر افغانانو مهاجرینو باندې څومره ظلمونه شروع دي. که ایران راواخلې، که پاکستان راواخلې، که بل راواخلې، که بل راواخلې، دا په وینو کې څه راوړي؟ زموږ د زنانو عزتونه لیلام شول. یو مردارخور زما هغه باپرده زنانه در لاس نیولې جیل ته کشي، زما او ستا پښتنه خور په جیل کې ولادت وسو او کښینه یې پیدا سو. ته هم ګرځې لونګۍ ما هم تړلې ده، تا هم تړلې ده، ما هم بریتون پرېښي دي، تا هم پرېښي دي، علما هم ګرځي، نور هم ګرځي، نور هم ګرځي. هغه ماشوم چې په مدرسه کې به قال الله قال رسول الله ویل نن د دې په مردارو ګمتنامو کې ناست. ولې دا ظلم کېږي؟ دا مسلمان نه دی. تاسو د اسلام تاریخ وګورئ. انصار چې کله مهاجرین ورته راغله، د هجرت یې ورته راوکړي، د مکې معظمې څخه مدینې منورې ته خلکو خپلې دوې ښځې کې یوه ورته لاکړه کړه، دته یې ورکړه، باغونه یې ور نیمه کړه، نیمه یې ستا نیمه یې زما، کورونه یې کې دیوالونه ورته ووایي چې دا یې ستا دا یې زما. نن د مهاجرینو سره دغه ظلم شروع دی. نن د مهاجرینو سره دغه راکړه وکړه. دا ظلم دی، دا په ډاګه ظلم دی. او زما دې په ذات ته خدای قسم وي کم انجام چې د ظالمینو دپاره الله بیان کړي دي د دې کسانو دپاره به وي انشاءالله. الله دې تبام کړي. تاسو دا ظالمین دا مظلوم آه او فریاد څخه نه بیریږئ. نبی علیه الصلاة والسلام وایي د مظلوم د آه او د شرا څخه وبیریږه. لیس بینها و بین الله حجاب. د الله او د دې دعا او د شرا په مابینځ کې هېڅ رکاوټ نشته، ډایرکټ یې الله قبلوي. او د اسمان عرش زنګوي ده، د اسمان عرش زنګوي. نن هغه زما مظلومه خور ما او تا خو ارام په کور کې پراته خوبونه کوو، ښه ګرمه ډوډۍ و سالن وخورو راواړو پر یوه اړخ باندې. تا د هغه خپلې اسیرې او بندي قیدي خور اله ښه څه دی؟ څه ګناه ده؟ یوازې بله ګناه قسم دې مې په خدای کبه شي دی چې هجرت ګناه ده. د خور به څه ظلم کم په ملک کې به بربادي راوړي، زنانه به په ملک کې کمه بربادي راوړي، دغه ماشوم به په ملک کې کمه بربادي راوړي. دا خو ستا د ملک لپاره یو شی جوړېږي د وخت لپاره. یوازې ګناه یوازې ګناه دا ده چې هجرت دی، د هجرت ګناه ده چې زه کارډ نه لرم ته کارډ لرې، زه به په ګمتنامو کې یم ته به آزاد ګرځې. تاسو وګورئ حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام وایي اتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاسقا. که دغه مظلوم فاسق وبي الله یې شرا قبلوي. دا حدیث الله پاک جل جلاله یې شرا قبلوي. الله فرمایي یا عبادي دا کسانو ته چې دا پیغام ورسېږي زړه مو ورسوځي. الله پاک جل جلاله خپل یو صفت د الله د ذو انتقام دی، بهترین بدله اخیستونکی، بهترین بدله. مشکل نه واخ زموږ څخه غیرت کړل دي، زما رب چې کوم دی هغه اغیر او زیات غیرتمند ذات دی، هغه د خپلو بندګانو انتقام په خپل اخلي. د الله په صفاتو کې عزیز غالبه ذو انتقام، بهترین بدله اخیستونکی دی الله پاک. الله وایي دا بندګان یا عبادي ای زما بندګان انی حرمت علی نفسي ظلم، ما پر خپل ځان ظلم حرام کړی دی. الله وایي زه ظالم نه یم. ته وګوره زما په صفاتو کې د ظلم صفات نشته. د رحم، د رحمان، د رحیم، د رؤوف، د غفور صفات به ډېر پیدا کړې. د ظلم یو صفات به زما په صفاتو کې نه کې پیدا. او ما پر خپلو بندګانو باندې هم ظلم حرام کړی دی. مه کوه الا فلا تظالمو. یو در بله ظلم مه سره کوئ. ولې ظلم کوئ؟ دا موږ نه وینو زما او ستا په دغه حالت کې زما او ستا ورور دی، پښتون دی، مسلمان دی، افغان دی، د هغه مخامخ په چاپېره باندې سترګې پوچېږي. د یوې سترګې دیت څو دی په اسلام کې؟ ته وګوره په کوم عیب باندې؟ په دهشتګردي دې ونیوئ، په ټانګه په تیاره دې ونیوئ، د ملک په بربادېدۍ دې ونیوئ، په څه شي ونیوئ؟ بل ماشوم وګوره د پزې د خولې نه وینې را روانې، سپین زرې اچاکلل بابا دی، د هغه په مخ کې داغ جوړ دی، وینې ترې را روانې دي او پښې یې څخه وینې روانې دي چې بوټونه د وینو ډک دي. دا زما او ستا د معاشرې سپین زرې دي چې موږ پر سپین زرو غیرت نه وکړو، موږ پر خپل مور او خور غیرت نه وکړو، موږ پر خپل ماشوم غیرت نه وکړو. دا چیرې دی ستا غیرت؟ غیرت کوې پر څه شي باندې؟ ته دومره بې غیرته شوې. دا غیرت ستا راپورته کېږي پر څه شي باندې؟ چې پر خپل سپین ږیري ستا د پلار ته چې څوک په غلطه سترګه وګوري سترګې ورکاږي.
دا معاشرې سپین ږیری دا سپین ږیری زما پلار دی دا سپین ږیری زما پلار دی دا ماشوم زما بچی دی دا خور زما خور ده دا مسلمانه خور ده دا که اوس یو کافر کولی احتجاجونه به شروع وایي مرداباد مرداباد نور مرداباد په هغه ملک کې مسلمانان شته عالمان شته مسلمانان حکمرانان شته وینه یې په سترګو باندې سترګې پر پټ کړي د دې حساب به کېږي زما سره به هم کېږي د هر حکمران سره به د دې حساب کېږي د دې رعایاو سره چې کوم ظلم روان تاسو وګورئ نبي علیه الصلوة والسلام د ظلم په باره کې وایي چې هغه کسان چې ظلم کوي الظلم ظلمات یوم القیامه دا به د قیامت په ورځ په سختو تاریکو کې موږ پښتو کې یو متل دی وایي مېرزي ته چې خدای په قهر کې وزرونه ور کم بل ته چې الله د بربادي اراده وکړي واورې پر مظلومانو باندې ظلم په عام او په ډاګه شروع کړي د دې ملک بیا آبادېدل ډېر ناممکن اما اوس واقع ټول الم تر کیف فعل ربک بعاد د قوم عاد سره الله د ظلم په بدله کې څه وکړه د ثمود سره یې څه وکړه د نمرود سره یې څه وکړه د قارون سره یې څه وکړه د فرعون سره یې څه وکړه دا هغه کسانو چې د مسلمانو وینې به یې ولې لیکن د وخت فرعونیانو نمرودیانو قارونیان دې هم خبره واوري ښه په غور دې واوري چې د دې انتقام به الله اخلي یو وخت نه یو وخت به اخلي کله یو سړی په خپل طاقت مغرور وي په خپل دماغ مغرور وي په خپل ټکنالوژي مغرور وي په خپل حکمت مغرور وي بیا چې ظلم کوي هېڅوک نه ورته په سترګو لا نه ورته راځي د دغه عرضي طاقت دا واوره یو وخت به ستا پر بچو باندې هم داسې ظلم کېږي وقال الذین کفروا لرسلهم دا کافران هم دا ویل هغه انبیا او مسلمانان ته به ویل چابک به وځي زموږ د ملکه لنخرجنه خامخا به زموږ د ملکه وځي او لتعودن فی ملتنا یا بېرته زموږ کفر ته داخل وشي الله څه ورته وایي الله په جواب کې ورته وایي فاوحى الیهم ربهم الله انبیاو ته وحي وکړی دی څه وایي لنهلکن الظالمین لام د تاکید دی نون ثقیله د تاکید ده الله وایي خامخا هرومرو ضرور به دغه کسان زه بربادوم تباه کوم یا تاسې به وینئ زړونه به م په سړې شي ولې ظلم کېږي نن د مهاجرینو سره ولې ظلم کېږي مخ ته دې بند کړي دا باډر دې بند کړي هېڅ مشکل نشته بند دې کړي په دې کې زموږ مسؤلین هم د قیامت په ورځ دې مسؤله دي مخامخ یې بند کړي ته وینې ستا د رعایاو بېعزتي شروع ده ولې پرېږدې په دې باندې د هر افغان وینه باید پر جوش راسي افغان څه کوي د هر مسلمان دا خو مسلمان خور دا خو مسلمان ورور دی دا خو مسلمان ماشوم دی په نازکه ژبه باندې لا اله الا الله وایي هغه ته په وینه ولړئ ظلم یې څه شي و ګناه یې څه شي وه ګناه یې یوازې دا ګناه و چې دی افغان مهاجر مه کوئ دې کسانو څه به الله انتقام واخلي دې کسانو څه به الله انتقام واخلي هر افغان باید په دې کې خوا بله کړي او خپل اواز له ځای ورسي پیشنهاد وکړي زارۍ وکړي د خدای روی دی دا څه حال لهذا په ظالمانو باندې ما درته وویل یوم ینفع الظالمین هېڅ ګټه نه رسي ظالمان ته معذرتهم قیامت په ورځ به د الله حضور ته بیان نه کړو زموږ څه غلطي شوې ده نه یوم لا ینفع هېڅ ګټه نه رسي معذرتهم ولهم سوء الدار د دې کسانو لپاره خطرناک کار او ما مخکې درته ویل حدیث مې درته ویل چې الله پاک جل جلاله وایي په دنیا کې چې هغه ګناه چې الله وایي ژر په دنیا کې عذاب ورکول کېږي د هغه څخه یو ګناه دا دی چې سړی ظلم وکړي که دې پر ورور وکړي که دې پر خور وکړي که دې پر مسلمان وکړي که دې پر عیا وکړي که دې پر مهاجر وکړي که دې پر مسلمان وکړي الله تباه کوي پروردګار عالم دې موږ ظلم وساتي الله جل جلاله دې د هغه مهاجرینو خصوصي امداد وکړي پروردګار عالم دې د دې ظالمانو په زړه کې رحم ور واچي الله پاک جل جلاله دې زموږ د سیاسرو زموږ د عزتو الله پاک جل جلاله حفاظت وکړي خدای جل جلاله دې زموږ په زړونو کې د ایمان او د غیرت جوش پیدا کړي پروردګار عالم دې موږ د ظلم وساتي الله دې مې د حقوق العباد د ظلم وساتي الله دې مې د حقوق الله د ظلم څخه وساتي الله دې پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي